په لاندې ګراف کې د ای وای او ایکس ترمنځ د تناسب ثابت څه شی دی او دې لپاره چې مونږ بیا یو ځلې رایاد کو د تناسب ثابت یا پروپورشنالټي کانسټنټ دا څه شته وایي دا که چیرې مونږه په دغه کرښه باندې د ایکس او وای فرض مثال دی ځای کې یا په هره نقطه کې چې وي د ایکس او وای مختصاتو جوړول لرو ایکس کاما وای نو که چیرې دغه وای د ایکس سره متناسب وي نو موږ وایو چې وای به مساوي کیږي تل څه شي سره یو ثابت عدد ضرب به څه شی وي ضرب ایکس او دغه ثابت ته څه وایو موږ دې ثابت ته موږ وایو د تناسب ثابت یا پروپورشنالټي کانسټنټ ورته وایو او کله کله موږ دا داسې مخویو که چیرې دواړه خواوې په ایکس باندې وویشو نو موږ وایو چې وای پر ایکس دا مساوي کیږي له څه سره دا پاتې کیږي له کې یا یو ثابت عدد سره یعنی هر ځل چې موږ د وای قیمت په دغه کرښه باندې راواخلو او په همغه نقطه کې د ایکس په قیمت باندې وویشو موږ ته عدد همیشه یو ثابت عدد په لاس راځي او کوم چې یو عدد دی له څه څخه دغه د تناسب ثابت څخه نو اوس تاسې دغه ویډیو ودروئ او د دې ځواب پیدا کولو کوښښ وکړئ چې د تناسب ثابت یې څو دی نو موږ ته دلته یو ټکی راکړی دی چې د هغې مختصات څو دي ایکس یې 3 دی او وای 2 دی 3 کاما 2 موږ وایو چې کله چې وای 2 وي او ایکس یې 3 وي نو په دغه صورت کې به د دې وای مساوي کیږي یو ثابت عدد ضرب 3 سره او که چیرې اوس موږ دغه د ثابت لپاره حلول غواړو موږ به دواړو خواوې په 3 باندې وویشو 3 باندې موږ سره ځواب پاتې شو چې د دې ثابت څو دی عبارت دی له 2 پر 3 سره دا یوه طریقه وه موږ داسې هم ویلی شو چې دلته موږ د تیار فورمول کې راکړل شوی دی چې که چیرې موږ سره ایکس وي ایکس 3 وي او وای 2 وي نو ثابت به مساوي څو شي 2 پر 3 سره بل مثال ته راځو دلته وایي کومه یوه کرښه د وای او ایکس ترمنځ 5 پر 4 د تناسب ثابت یا پروپورشنالټي کانسټنټ لري نو تاسو ویډیو ودروئ د دې د پیدا کولو کوښښ وکړئ نو دلته اوس د پام وړ خبره ده چې موږ راشو په دغه کرښو باندې د ایکس او وای مختصات وګورو او هغه وګورو چې ایکس تقسیم وای دا مساوي کیږي له 5 پر 4 سره او که نه نو موږ راځو لومړی پیل د څه نه کوو د ا کرښې نه کوو په دې کرښه باندې موږ راځو یوه نقطه راخلو فرض مثال دا یوه نقطه راخلو موږ ګورو د دې مختصات دي 2 کاما 15 ایکس 2 دی وای 15 دی نو که چیرې موږ د دې ثابت ګورو د تناسب ثابت مساوي کیږي وای پر ایکس یا 15 پر 2 سره نو دا 15 پر 4 نه دی موږ وایو چې دا یوې ځواب نه دی همدارنګه اوس راځو موږ د بی کرښې ته او دلته ګورو په دې کرښه باندې دلته یوه نقطه راخلو د دې مختصات څو دي د دې مختصات دی ایکس 4 دی او وای 15 دی نو د دې کې به مساوي شي یا کې یا د تناسب ثابت د دې مساوي کیږي 15 پر 4 یا وای پر 15 وای 15 شو او ایکس 4 شو نو موږ چې دا د دې ځواب شو راځو بی نه یوه کرښه ته وو چې دا د دې ځواب دی همدارنګه موږ کولی شو چې دغه د سی کرښه هم وګورو چې دا د دې ثابت 15 پر 4 دی یا نه دی دا تاسو کولی شئ دلته اوس زه یوه پوښتنه تاسو نه کوم که چیرې موږ سره داسې یو حالت وي چې په هغې کې وای دا مساوي وي له ایکس سره یعنې یوه کرښه وي چې د هغې وای مختصات په هره نقطه کې د ایکس مختصات سره مساوي وي نو تاسو ووایئ چې دې وخت کې به د دې د تناسب ثابت څو وي او دا کرښه به موږ ته په کوم شکل دلته په دې ګراف کې ښکاره کیږي نو دلته کومه نوې خبره نشته هماغه پخوانۍ خبره دلته موږ سره وای مساوي که چیرې ایکس وي نو معنا ده چې دلته موږ سره یو ثابت دی چې هغه د هغې قیمت څو دی یو دی یا که چیرې موږ دا وښیو چې وای په ایکس باندې وویشو یا دا دواړه خواوې موږ په ایکس باندې وویشو نو موږ ته په لاس راځي چې وای پر ایکس دا موږ ته مساوي کیږي له څو سره دا مساوي کیږي له یو سره نو په دې حالت کې د تناسب ثابت پکې څو دی یو دی او په داسې حالت کې به موږ ته دغه کرښه څه رقم ښکاري کرښه به موږ ته داسې ښکاري چې چیرې موږ دې ځای نه پیل وکړو داسې ځو داسې نو د ټولو نقطو نه تیریږو چې په هره نقطه کې دلته موږ سره د وای او ایکس قیمتونه ټول سره مساوي وي دلته په دې ټولو نقطو کې د وای او ایکس قیمتونه سره مساوي دي